د کنګل کېدو ټکي ټیټېدل د محلولونو له مهمو ځانګړنو څخه یوه ځانګړنه ده چې د خالص محلل د انجماد د درجې په پرتله د محلول د انجماد درجې د بدلون او څرنګوالي په اړه بحث کوي. ګرانو لیدونکو سلام او وخت مو بخیر. د کیمیا د کانکور دا خپرونه مو د محلولونو د کنګل کېدو ټکي ټیټېدلو ته ځانګړې شوې ده. د انجماد درجې ټیټېدل د خالص محلل د انجماد یا کنګل کېدو په پرتله د محلول د انجماد درجې ټیټېدلو ته وایي. راځئ چې په دې اړه نور جزئیات په دې معلوماتي ټولګه کې په ګډه وګورو. د ژمي په موسم کې موږ په یخ وهلو سړکونو باندې مالګه شیندو ترڅو یخ ویلې کړو. خو دا چې مالګه څنګه یخ ویلې کوي د دې پروسې د پوهېدلو لپاره باید په یوه محلول کې د کنګل کېدو ټکي د ټیټېدلو په پروسې پوه شو. خالصې اوبه په 0 درجې د سانتیګریډ کې یخ کېږي، خو هغه اوبه چې مالګه یا کوم بل محلول پکې وي په ټیټه تودوخه کې یخ کېږي. کله چې یو خالص محلل کنګل کېږي د هغه ذرات په منظم ډول ځای پر ځای کېږي او له مایع حالت څخه جامد حالت ته بدلیږي چې په دې پروسه کې انرژي ازادیږي. د اوبو په اړه د هایدروجني اړیکو په وسیله د اوبو مالیکولونه په جامد حالت کې یوه شپږزولي شبکه جوړوي چې دا د یخ ځانګړی جوړښت دی. مګر کله چې یوه منحله ماده لکه مالګه چې په جامد حالت کې ده اوبو ته علاوه شي، هغه عملیات چې ذرات یې په منظم شکل ځای پر ځای کړي دي ګډوډېږي. نو په پایله کې باید له محلول څخه زیاته انرژي واخیستل شي ترڅو یخ شي، چې همدا د محلول د انجماد ټکي د ټیټېدو سبب ګرځي. نو په همدې اساس د انجماد ټکي ټیټوالی په مستقیم ډول په محلول کې د منحله موادو په اندازه پورې اړه لري، یا په بل عبارت دا موضوع د محلول په مولالټي پورې تړاو لري او د دې سبب ګرځي چې د انجماد ټکي ټیټوالی د کولیګاټیو خواصو یوه برخه اوسي. ګرانو زده کوونکو، د کنګل کېدو ټکي ټیټېدل هغه عملیې ته ویل کېږي چې په هغه کې د یو محلول د کنګل کېدو درجه د خالص محلل د کنګل کېدو د درجې په پرتله ټیټه شي. معمولا دا اغېز په محلول کې د حل شویو موادو د شتون له امله رامنځته کېږي. دا چې د کنګل کېدو ټکي ټیټېدل د کوم فورمول په واسطه کولی شو محاسبه کړو، راځو په ګډه یې ګورو. د یو محلول د کنګل کېدو ټکي ټیټوالی کولی شو چې له دې فورمول څخه په ګټه اخیستنې محاسبه کړو. ډلټا ټي اف مساوي کېږي آی ضرب ک ضرب سی ام. په دې فورمول کې ډلټا ټي اف د کنګل یا انجماد کېدو درجې توپیر، یعنی د محلول او خالص محلل د انجماد د درجو ترمنځ توپیر، آی د وان هوپ ضریب دی چې په محلول کې د حل کېدونکو ذرو په شمیر پورې اړه لري. که د انجماد درجې د ټیټېدو ثابت یا کریسکوپیک دی. سی ام کوچنی د محلول مولالټي غلظت، یعنی د محلل په هر کیلوګرام کې د منحله مادې د مولونو شمیر. د عضوي مرکبونو لپاره د آی قیمت مساوي دی له یو او د غیر عضوي مرکبونو لپاره مساوي دی د تجزیه شویو آیونونو له شمیر سره. ګرانو لیدونکو، اوس هم راځو د انجماد درجې د ټیټېدو په اړه په یوه بیلګه کار کوو. که د اوبو کریوسکوپیک ثابت 1.86 لیتر ضرب د سانتیګریډ پر مول وي او د اوبو د انجماد یا کنګل کېدو درجه 0 وي، نو د ګلوکوز 2 مولره محلول به د تودوخې په کومه درجه کې کنګل شي. حل: په لومړي قدم کې ټول معلوم او نامعلوم قیمتونه لیکو. ورپسې د ډلټا ټي اف مساوي کېږي له آی ضرب ک ضرب سی ام له فورمول څخه په استفادې او په هغې کې د قیمتونو په وضع کولو سره کولی شو د انجماد ټکي ټیټېدل یعنی ډلټا ټي اف محاسبه کړو چې مساوي کېږي له 3.92 درجې د سانتیګریډ سره. په پایله کې د ډلټا ټي اف مساوي کېږي له ټي او منفي ټي 2 له فورمول څخه په ګټه اخیستنې او د هغې د شکل په تغییر سره کولی شو د تودوخې هغه درجه چې د ګلوکوز 2 مولره محلول پکې کنګل کېږي یعنی ټي 2 پلاس راوړو چې مساوي کېږي له منفي 3.92 درجې د سانتیګریډ سره. ښه نو، اوس هم وخت را رسېدلی دی چې د موضوع اړوند څو مهمې کانکوري پوښتنې چې د کانکور له فورمونو څخه راخیستل شوي دي په ګډه حل کړو. اوله پوښتنه: که د اوبو کریسکوپیک ثابت 1.8 لیتر ضرب سانتي متر پر مول وي او د خالصو اوبو د انجماد درجه 0 وي، نو د سودیم کلوراید د مالګې 1.5 مولره محلول به د تودوخې په کومه درجه کې کنګل شي؟ 1.5.8 سانتیګریډ،
2 -15.8 سانتیګریډ 3 -7.58 سانتیګریډ 4 -7.58 سانتیګریډ. تشریح: سودیم کلوراید یو غیر عضوي مرکب دی چې د سودیم او کلوراید په دوو آیونونو تجزیه کیږي. نو د سودیم کلوراید لپاره د آی قیمت مساوي کیږي له 2 سره. د ډلټا ټي اف مساوي کیږي له آی ضرب ک ضرب سی ام. له فرمول څخه په استفاده کولای شو د کنګل کېدو ټکي ټیټېدل محاسبه کړو چې په فرمول کې د معلومو قیمتونو په وضع کولو سره یعنی ډلټا ټي اف مساوي کیږي له 5.58 درجې د سانتیګریډ سره. په پایله کې د ډلټا ټي اف مساوي کیږي له ټي او منفي ټي 2 له فرمول څخه په ګټه اخیستنې او د هغې د شکل په تغییر سره کولای شو د تودوخې هغه درجه چې د سودیم کلوراید 1.5 مولره محلول په هغې کې کنګل کیږي یعنی ټي 2 پلاس راوړو چې مساوي کیږي له منفي 5.58 درجې د سانتیګریډ سره. دویمه پوښتنه: د محلولونو د کنګل کېدو ټکي ټیټېدل د لاندې کومې اړیکې په واسطه محاسبه کیږي؟ 1 دلتا ټي اف مساوي کیږي آی ضرب پی صفر ضرب ان 2 2 ټي 2 مساوي کیږي دلتا ټي اف ضرب ټي صفر ضرب سی 3 دلتا ټي اف مساوي کیږي آی ضرب کا ضرب سی ام 4 دلتا ټي اف مساوي کیږي آی جمع سی ام ضرب کا. تشریح: د یو محلول د انجماد یا کنګل کېدو درجې ټیټېدل کولای شو د ډلټا ټي اف مساوي آی ضرب کا ضرب سی ام له فرمول څخه په ګټه اخیستنې سره محاسبه کړو ځکه چې د انجماد د درجې ټیټېدل د آیونونو په شمیر د محلل د کریسکوپیک په ثابت او د محلول د مولاریټي او مولالټي په غلظتونو پورې اړه لري. دریمه پوښتنه: د دلتا ټي اف مساوي آی ضرب کا ضرب سی ام په فرمول کې د غیر عضوي مرکبونو لپاره د آی قیمت مساوي دی ل 1 2 د تجزیه شوي آیونونو شمیر 3 د کتیونونو شمیر 4 هیڅ یو. تشریح: آی د وان هوپ ضریب دی چې په محلول کې د حلیدونکو ذرو په شمیر پورې اړه لري. د عضوي مرکبونو لپاره د آی قیمت مساوي دی له 1 او د غیر عضوي مرکبونو لپاره مساوي دی د تجزیه شویو آیونونو له شمیر سره. څلورمه پوښتنه: د محلولونو د کنګل کېدو یا انجماد ټکي ټیټېدل معمولاً د لاندې کومو مواردو په شتون کې رامنځته کیږي؟ 1 د لوړې تودوخې شتون 2 د ټیټ فشار له امله 3 د مالیکولونو ډیر حجم 4 د حل شوي موادو مقدار. تشریح: د کنګل کېدو ټکي ټیټېدل هغه عملیې ته ویل کیږي چې په هغې کې د یو محلول د کنګل کېدو درجه د خالص محلل د کنګل کېدو د درجې په پرتله ټیټه شي. معمولاً د اغیز په محلول کې د حل شویو موادو د شتون له امله رامنځته کیږي. قدرمنو لیدونکو، ستاسو لپاره زموږ د کیمیا د کانکور خپرونه همدومره وه. تر بلې خپرونې تاسو ټول په لوی الله سپارم.